سلامونه او درنښت. دا ویډیو د هغه ملګري حتما وګورئ چې له سایبر سکیورټي سره یې ډېر زیاته مینه ده. په دې ویډیو کې تاسو ته زه د CMD د یو څو کمانډونو په واسطه وینډوز فورنزیکس ترسره کوم چې څنګه به موږ فایل سیسټم کې مختلف فورنزیکس کوو. هغه ملګري چې سایبر سکیورټي سره ډېره زیاته مینه ده نو دوی به حتما په دې ځان پوه کوي چې واټ از ډیجیټل فورنزیکس. دوی به حتما ډیجیټل فورنزیکس ترسره کوي. نو نه غواړم په دې باندې تفصیلي خبرې وکړم خو ملګرو تاسو چې هر څومره یو نیټورک سکیور کوي حتما اټیک ترسره کیږي. هیکرز مختلف ولنریبیلیټي پیدا کوي او هغه ایکسپلویټ کوي. نو چې کله اټیکس وشي د اټیکس چې کوم وشي دا باید ان نوټیس پاتې نشي. دا باید حتما تاسو پوه شئ چې اټیک په کوم وخت شوی، څه رقم شوی، چا کړی دی او څه یې کمپرومایز کړي. نو د دې هغه لاره باید تاسو پیدا کړئ ځکه چې تاسو پوه شئ چې بیا هماغه ځای تاسو ټپ کړئ. ډیجیټل فورنزیکس کې بیا موږ سره مختلف ډولونه دي. کمپیوټر فورنزیکس هم شته، نیټورک فورنزیکس شته او موبایل فورنزیکس هم شته. نو کمپیوټر فورنزیکس بیا د ډیجیټل فورنزیکس یو نوع ده. نو په کمپیوټر کې موږ سره عموما څه شی وي؟ خو اپریټنګ سیسټم وي که نه، یا به وینډوز وي یا به لینکس وي. نو دې بیا دوه غټې برخې چې دي، یو لینکس فورنزیکس دی، بل وینډوز فورنزیکس دی. د وینډوز فورنزیکس لپاره مختلف ټولز هم شته او په وینډوز کې بلټن داسې ټول هم شته چې د هغې نه موږ فورنزیکس ترسره کولی شو. لکه زه به اوس تاسو ته د یو کمانډ دی، یو یوټیلیټي د CMD کې موږ کاروو، هغې ته موږ وایو Fsutil. معنا ما دلته غلط لیکلی دی، Fsutil معنا فایل سیسټم یوټیلیټي. صحیح ده؟ دا یو ټول دی چې موږ یې په CMD کې کاروو. دې سره مختلف سویچز او پارامتر کارول کېږي. زه به تاسو اوس پریکټیکل وښایم، بیا به انشاءالله وروسته پرې نورې خبرې وکړو. ملګرو دا ای ډرایو دی. که زه غواړم چې په دې ای ډرایو کې فور ایگزامپل اټیک وشو، دغه کمپیوټر کمپرومایز شو، په دې کمپیوټر کې څه وشو، هیکرانو څه وکړل، کوم فایلونه جوړ کړل، کوم فایلونه ډیلیټ کړل، د کوم فایلونو په کنټینټ کې ایډیټ وکړو، دا به موږ له کوم ځای نه چې کوو په CMD کې هم دا ټولز موږ اوس کاروو. زه راځم تاسو ته پریکټیکل ښایم. زه CMD رن از اډمنسټریټر کوم او دلته اوس دا کمانډ کاروم، FS فایل سیسټم یوټیلیټي راته رن کا، USN اپډیټ سیکوینس نمبر راته راکا، ریډ ژورنال. او د ای ډرایو لپاره ملګرو انټیفیس یو خوندور ژورنال لري چې زه غواړم هغه ریډ کړم، هغه هم د USN. نو دا ګوره ای ډرایو دی، زه ای ډرایو چیک کوم. دا کمانډ به زه اوس ووهمه، FS یوټیلیټي راته راکا، USN ریډ ژورنال ای ډرایو لپاره راته راکړه. بخښنې سره کمانډ داسې دی. نو کله چې دا کمانډ تاسو اکزیکیوټ کړل، دا په د ای ډرایو کې چې څومره چینجز شوي دا د انټیفیس ژورنال یې ځان سره ساتي او هر یو ته یونیک USN نمبر ورکوي. دا USN معنا د اپډیټ سیکوینس نمبر. یو فایل جوړ شو، بیا ډیلیټ شو، بیا پکې ایډیټ راغلی، هر یو ځان سره ساتي او هر یو ته یونیک نمبر ورکوي، ورسره د ټایم سټمپ هم ورکوي. زه به تاسو ته اوس پریکټیکل انشاءالله دا وښایم چې څنګه تاسو دې نه چینجز معلومولی شئ چې څه شوي دي. صحیح ده؟ یو په راټول فایلونه د ای ډرایو دا راواخلي چې څومره ملګرو دا فایلونه نه دي اکچولي، ښه دا چینجز دي چې هر فایل باندې چینجز کېږي، دا ورته یو نوی سیکوینس نمبر ورکوي او ځان سره یې ساتي چې داسې کار وشو. ګوره وروستی کار دا شوی دی، ګوره USN نمبر په دې نمبر باندې کار دا شوی چې د سیکیورټي کمانډ په نامه یو فایل دی، هغه فایل چا خلاص کړی، هغه فایل ډیلیټ شوی، بیا ختم شوی. صحیح ده؟ دا کار کله شوی؟ دا کار ګوره په شپږم دغه تاریخ دی، 6:09 چې دا ما مخکې لږ دا کار وکړو. دا وروستی کار دی. صحیح ده ملګرو؟ که دا کمانډ تاسو بیا هم رن کوئ تاسو ته هم دا وروستی کار راخلي. اوس به زه به د ای ډرایو کې یو څه چینجز وکړم، څنګه مو خوښه ده، بیا به وګورم چې آیا دا ژورنال د انټیفیس دا ځان سره ساتي که نه. صحیح ده؟ نو زه ستاسو په خاطر چې تاسو لږ ښه پوه شئ، زه بیا دا کمانډ مې بیا رن کړو چې تاسو پوه شئ چې آیا دا ژورنال رښتیا هم چینجز ټریک کوی شي که نه شي ټریک کولی. دا ټول څومره چینجز چې په دې ای ډرایو کې شوي دي هغه دا ځان سره ساتي. ښه ملګرو، چینجز اونلی. نو ګورم زه بیا ومارته همدغه وروستی انټري به همدغه راته راواخلي، USN نمبر یې څومره دی، دا دی ګوره همدا وروستی چینجز دی. ښه څنګه تاسو دې باندې ټریکینګ کوئ چې ګورئ دا کمپیوټر کمپرومایز شو د هیکر لخوا. یو هیکر راغلی، رایټ کلیک وکړو او دلته نیو ته راغلی او یو نوی ټیکسټ ډاکومنټ یې جوړ کړو.
ګوره څنګه چې دا نوی ټیکسټ ډاکومنټ جوړ کی هلته به ژورنال ځان سره یو انټریو اخلي چې یار یو نوی ټیکسټ ډاکومنټ جوړ شو او بیا دې ته نوم ورکو هیکر ټي ایکس ټي انټر. ګوره فکر مشته نو دا اوس راشئ یو هیکر رالی دا کار یې وکړو. اوس تاسو پوه شوئ چې دا کمپیوټر کمپرومایز شوی دی نو تاسو ګورئ چې یار د هیکر په ای ډرایو کې څه کړي دي نو تاسو ته به چینجز معلومیږي. ګورم دا کمانډ دی fsutil usn read ژورنال ای ډرایو لپاره چې کوم usn ژورنال دی هغه راته راکړه. ګورئ چې دا نوې چینجز به دوی خپله ټریک کړي. ښه دا ډېر خوندور ټول دی او د fsutil فایل سیسټم یوټیلیټي سره بلا ډېر زیات کمانډونه نور هم شته چې د انټیویس اړوند کمانډونه ګوري چې آیا یو ډرایو خو ډرټي نه دی. خو زه اوس په دې دلته تفصیل سره خبره نه کوم چې ډرټي بیټ څه شی دی. انشاءالله موږ د وینډوز پرانزکس ریلیټډ درسونه روان دي په وینډوز 10 فور آی ټي پروفیشنل هلته بیا په دې باندې تفصیل خبرې کوو. صرف تاسو ته ما یو څه ښودل چې یا سی ام ډي دومره پاورفل دی چې تاسو د وینډوز پرانزکس هم ترسره کولی شئ. اوس به تاسو وګورئ چې وروستی چینجز به راغلی. ګورئ هیکر ګورئ ښه څو چینجز یې راغستي. ښه اول نمبر په 6 بجې او 15 باندې ګوره اوس 6 بجې او 6 اوس 9 شو په دې باندې په دومره ثانیه باندې یو نوی ټیکسټ ډاکومنټ جوړ شو. اول ما ټیکسټ ډاکومنټ جوړ کنه بیا وایي هیکر ډاټ ټي ایکس ټي. ګورئ ملګرو دلته یو اس ان نوم دی دغه دی په بخښنې سره یو اس ان اپډیټ سیکوینس نمبر په دې نمبر باندې ګوره هلته هغه نمبر شو دلته دا نمبر شو. فایل نوم فایل ته ګوره بر څه وایي نیو ټیکسټ ډاکومنټ جوړ شو. اول خو ما ټیکسټ ډاکومنټ جوړ کنه بیا وایي هغې ته نوم ورکو هیکر ډاټ ټي ایکس ټي. دلته ریزن ته وګوره ریزن هم ورکوي رینیم نیو نیم نوم نوی نوم یې ورته ورکو او څه نوم ورته ورکو هیکر. ځاته پته ولګېدله یار چې اټیک شوی دی په 6 بجې او 15 باندې صرف یو نوی فایل جوړ شوی نور څه نه دي شوي. ګوره وروستنی کارونه ټول همدا دي. صحیح ده ښه هماغه هیکر ډاټ ټي ایکس ټي کې چینجز بیا راغلي. ښه زه بس راشم دلته بس یو بل کار وکړم که نه دغه کوم فایل چې د امپاکټ آف ورچوالایزیشن آن کمپیوټر نیټورک دا به زه راخلاص کړم او زه په دې کې یو څه چینجز راوړم. صحیح ده د نمونې په ډول دې کې مې چینجز وکړل دا لیکل مې وکړل او دا مې ثبت کړل. ګورو چې آیا دا اوس ټریک شوي دي که نه د ژورنال له ځان سره ټریک کړي که نه. بیا دا کمانډ چلوم نو ګورو دا به دا ژورنال هر یو تغییر چې ستا په دې ډرایو کې راځي دا د انټرفیس خوبایي ده چې دا ځان سره ډېر خوندور ژورنال ساتي او دې دوه قسمه ژورنال ساتي. یو یو اس ان ژورنال ساتي بل لاګ فایل لپاره ژورنال ساتي چې انشاءالله په تفصیل سره بیا خبرې کوو. صرف تاسو ته دې کې دلته اوس د سی ام ډي دا فا ورښایم چې تاسو څومره ښه کاروی شئ. دلته اوس تاسو ته اخري فایل همغه چینجز راوړي چې ورچوالایزیشن امپاکټ په نیټورک باندې څه دی په دې فایل کې چینجز راغلي دي. تاسو بس دا خپله وګورئ دلته ګورئ ګوره دلته صفا درته لیکلي چې یو اس ان په دې نمبر کې امپاکټ آف ورچوالایزیشن آن نیټورک په دې کې چا چینجز راوستل. ګوره سیکیورټي چینج ګوره ریزن څه شی دی سیکیورټي چینج یعنی تاسو سټپ بای سټپ یو فایل چا جوړ کو یو فایل کې چینجز راوستل یو فایل ډیلیټ کو یو ستا ایگزیسټینګ فایلونه ډیلیټ کړل تا ته پته لګیږي چې دا فایلونه ډیلیټ شوي دي او دې فایلونو کې چینجز راغلی دی او دا کارونه یې کړي دي. نو دا څومره خوندور ټول دی د یو اس ان همدې یو اس ان په بخښنې سره fsutil یعنې فایل سیسټم یوټیلیټي دې سره تاسو بلاشه نور ډېر زیات دغه هم کارولی شئ. fsutil کمانډ سره تاسو کوشن مارک کېږدوئ خو دا هر یو بیل خوندور ځای لري. دا ډېر ایډوانس ټول دی انشاءالله راتلونکي کې پرې خبرې کوو. نو ملګرو ډیجیټل پرانزکس کې کمپیوټر پرانزکس تر ټولو اهمترینه برخه ده او بیا پکې وینډوز پرانزکس بیخي ډېره اهمه خبره ده چې انشاءالله موږ به د سایبر سیکیورټي والا ګایز باید په دې حتما پوه شي. نو وینډوز پرانزکس کې موږ په تفصیل سره انشاءالله ویډیوګانې جوړو او په کوم کورس کې اپلوډ کوو هغه کورس ډېر ډیټیل ویډیوګانې زه انشاءالله په دې باندې جوړوم چې څنګه به موږ وینډوز کې پرانزکس ترسره کوو څنګه به ګورو چې څه چینجز چا راوستي دي او په کوم تاریخ او په کوم وخت او چینجز څومره سیویریټي لیول یې څومره دی. نو دا به موږ په وینډوز 10 پر آی ټي پروفیشنل کورس کې اپلوډ کوو. نو انشاءالله په تمه اوسئ.